بسم الله الرحمن الرحیم. نبیه مدثر یم د لسم ټولګي د فزیک مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې. تیره ویډیو کې د لسم ټولګي فزیک مضمون 9 لوست کې موږ د پرمحدبو عدسیو پر فورمول باندې مثالونه حل کړل. په تیر لوست کې محدبې عدسیې وپېژندلې چې څه ډول عدسیې دي او د ترڅنګ د هغه فورمول مو وویلي. راځو د لسم ټولګي فزیک مضمون په 40 لوست کې مقارع عدسیې پېژنو چې مقارع عدسیې څه ډول عدسیې دي او د دې ترڅنګ د مقارع عدسیو کې د تصویر خصوصیات، په مقارع عدسیو کې د وړانګو ترسیم او همدارنګه د مقارع عدسیو اړوند فورمولونه. راځو د لسم ټولګي فزیک مضمون 40 لوست لومړی مقارع عدسیې پېژنو. څه ډول عدسیو ته ویل کېږي؟ مقارع عدسیې دا عبارت د هغه عدسیو څخه دي چې د دوی منځنۍ برخه نسبت څوکو ته نازکه وي. د محدبو عدسیو سره توپیر څه شی دی؟ د محدبو عدسیو منځنۍ برخه نسبت څوکو ته ضخیمه وه، مګر د مقارع عدسیو منځنۍ برخه نسبت څوکو ته نازکه ده. یا موږ داسې ویلی سو چې مقارع عدسیې عبارت د هغه عدسیو څخه دي چې څوکې یې نسبت منځنۍ برخې ته پنډې یا هم ضخیمې وي. لکه څنګه چې محدبو عدسیو خپل ځان ته ډولونه درلودله، همدغسې مقارع عدسیې هم خپل ځان ته ډولونه لري چې مقارع عدسیې چې دي دا عموما په 3 ډوله دي. یو مقارع الطرفین عدسیې دي، مقارع المحدب عدسیې دي او مقارع المستوي عدسیې دي. مقارع الطرفین عدسیې عبارت د هغه عدسیو څخه دي چې دواړه طرفونه یې مقارع وي، یعنی که چیرې موږ راسو دا په خپله یو مقار شکل دی. مقارع الطرفین عدسیې عبارت د هغه عدسیې څخه دي چې دغه دواړه طرفونه چې دي هغه دواړه سره کوم شکل ولري؟ مقار شکل ولري. تاسو ګورئ په دې شکل کې هم معلومیږي چې د دې څوکې چې دي نسبت منځنۍ برخې ته ضخیمې یا هم پنډې دي. دغه عدسیې چې دواړې برخې یې مقارع وي عبارت د مقارع الطرفین عدسیو څخه دي، یعنې دې ته موږ په خپله مقارع الطرفین عدسیې ویلی سو. دغسې وروسته مقارع المحدب عدسیې عبارت د هغه عدسیو څخه دي چې د دې یو طرف چې دی هغه مقار شکل ولري خو دویم طرف یې بیا محدب شکل ولري. یعنی دغه عدسیې چې د دوی یو طرف چې دی هغه په خپله سره کم شکل لري، دغه طرف چې دی دا یې مقعر شکل لري او همدارنګه د دویم طرف چې دی دا یې محدب شکل لري. دغسې عدسیو ته مقعر المحدب عدسیې ورته ویل کېږي. همدارنګه مقعر المستوي. مقعر المستوي عدسیې عبارت د هغه عدسیو څخه دي چې د دې یو طرف مستوي شکل ولري، یعنی هیڅ کوم کوږوالی ونه لري، او دویم طرف چې دی هغه یې مقعر شکل ولري. هغه عدسیې چې د هغه یو طرف مستوي شکل ولري او همدارنګه بل طرف یې مقعر شکل ولري عبارت د مقعر المستوي عدسیو څخه دي. راځو په مقعر عدسیو کې د وړانګو ترسیم ته چې په مقعر عدسیو کې د وړانګو ترسیم څه ډول صورت نیسي یا په مقعر عدسیو کې وړانګې څه ډول ترسیمیږي. تاسو دې شکل ته پاملرنه وکړئ. په دې شکل کې لومړی یو شی چې زه تاسو ته وښیم هغه دا چې په تیر لوست کې ما تاسو ته ویلي وه چې محدبې عدسیې چې دي هغه موږ کولی سو چې په داسې یو شکل سره یې وښیو. یعنې که د محدبو عدسیو پر ځای باندې تاسو داسې یو شکل ولیکل سي دا د محدبو عدسیو د شیپ په معنا دی. او همدارنګه که چیرې په مقعر عدسیې چې دي هغه خپل ځان ته داسې یو شکل لري، یعنې که چیرې تاسو د مقعر عدسیو پر ځای داسې شکل ووینئ دا په خپله د مقعر عدسیو شکل دی. لکه دې شکل ته راځو، دا په خپله څه شی سوله؟ یو مقارع عدسیه سوله. اوس په دې مقارع عدسیه کې د وړانګو ترسیم څه ډول دی؟ په مقارع عدسیو کې یوه خبره چې لومړی زه تاسو ته وکړم هغه دا دی چې په مقارع عدسیو کې دغه محراق چې دی هغه مجازي دی، یعنی د دې محراق چې دی هغه حقیقي نه دی. نو محراق چې دی هغه یې مجازي دی. ځکه چې ولې مجازي دی؟ ځکه چې هغه وړانګې چې پر دې باندې واردې سي هغه وړانګې چې دي ټوله په محراق کې نه راټولیږي، بلکې د هغه وړانګو امتداد چې دی هغه ټوله په محراق کې سره راټولیږي. یعنی وړانګې چې دی هغه په محراق کې نه راټولیږي. په دغه اساس باندې د دې محراق چې دی هغه سره کم دی مجازي دی. دا چې محراق یې مجازي دی نو په دې خاطر د دې هغه د تصویر خصوصیات او د وړانګو ترسیم هم د محدبو عدسیو څخه توپیر لري. راځم په مقارع عدسیو کې د وړانګو ترسیم ته لومړی داسې وایو که چیرې یوه وړانګه د مقارع عدسیې د اصلي محور سره دا شیان موږ او تاسو ټوله په محدبو عدسیو کې پېژندلي وه چې دې ته اصلي محور ویل کېږي. هغه لیکه چې محراق او د مقارع عدسیو هغه انحنا مرکز او همدارنګه نوري مرکز سره نښلوي عبارت د اصلي محور څخه دی. او همدارنګه
د انحنا مرکز او محراک او همدارنګه دا ټوله شانو پیژندلي وه چې په کوم تورو سره ښودل کېږي هغه ټول مو هم وویلي وه. لکه څنګه چې په محدبو عدسیو کې دي همدغسې په مقعر عدسیو کې دي. کله چې یوه وړانګه د مقعرې عدسیې د اصلي محور سره موازي پر عدسیه باندې ولګېږي او همدارنګه په داسې ډول سره دا څه شي وکړي، په داسې ډول سره دا انکسار وکړي چې د دې امتدادي یافته وړانګه چې ده هغه د محراک څخه تېره سي. دلته څه شي کېږي، دغه ځای چې دغه وړانګه د دغه محراک څخه تېرېږي، دغه د کومې نقطې څخه تېرېږي دې ته پخپله محراک ویل کېږي. یعنې داسې وایو کله چې یوه وړانګه د مقعر عدسیو د اصلي محور سره موازي پر عدسیه باندې ولګېږي نو دا وړانګه په داسې ډول سره انکسار کوي یا په داسې ډول سره ماتېږي چې د دې امتدادي یافته وړانګه د محراک څخه تېرېږي. لومړنی د وړانګې ترسیم یې. دویم، کله چې یوه وړانګه په داسې ډول پر مقعره عدسیه باندې ولګېږي چې د هغې امتدادي یافته وړانګه د محراک څخه تېرېږي نو دغه وړانګه عموماً په څه رقم شکل سره انکسار کوي؟ د اصلي محور سره موازي انکسار کوي. کله چې یو وړانګه په داسې شکل سره پر مقعره عدسیه ولګېږي چې امتدادي یافته یې د محراک څخه تېره شي نو دغه وړانګه چې ده هغه د اصلي محور سره موازي څه شي کېږي؟ ماتېږي یا هم انکسار کوي. دا هم لومړنۍ وړانګه سوه. دا دویمه. راځم درېیمې وړانګې ته. کله چې یوه وړانګه د مقعرې عدسیې د نوري مرکز څخه تېره سي، د کوم ځای څخه تېره سي؟ د نوري مرکز څخه تېره سي نو دغه وړانګه بې له کوم انکساره همداسې څه شي کوي؟ امتداد پسې پیدا کوي. په مقعر عدسیو کې د وړانګو ترسیم. راځو په مقعر عدسیو کې د تصویر خصوصیات ته راځو. ګورئ یو شی چې ستاسو باید په یاد وي، په فکر کې مې وي، د مقعر عدسیو لپاره همدغه یو د وړانګو ترسیم چې دی دا کفایت کوي. ولې همدا یو تصویر کفایت کوي؟ ځکه چې په مقعر عدسیو کې ما تاسو ته مخکې هم وویله چې محراک اصلي نه دی. نو دا چې محراک اصلي نه سو نو د دې څخه داسې معلومیږي چې په مقعر عدسیو کې تصویر تل مجازي وي. همیشه په مقعر عدسیو کې تصویر سره کم وي، مجازي وي. نو د هغه لپاره بس دغه یو تصویر خصوصیات زده کول کفایت کوي. لومړی داسې وایو کله چې په مقعر عدسیو کې تصویر جسم چې دی یا هم آبجیکټ چې دی چې پر هر موقعیت باندې پروت وي، راځم د دې څخه موقعیت مشخصون نه چې پر هر موقعیت باندې دی پروت وي نو د دې څخه یوه وړانګه که چیرې د اصلي محور سره موازي تېره سي نو دا په داسې شکل سره ماتېږي چې د دې امتدادي یافته وړانګه چې ده هغه به د کوم ځای څخه تېرېږي؟ هغه به د مقعر عدسیې د محراک څخه تېرېږي. او همدارنګه کله چې یوه وړانګه د دغه مقعر عدسیې د محراک د نوري مرکز څخه تېره سي نو بې له کوم انکساره دغه وړانګه همداسې امتداد پیدا کوي. بې له کوم انکساره دا وړانګه څه شي کوي؟ همداسې امتداد پیدا کوي. دلته تاسې وګورئ دغه وړانګه او دغه وړانګه په نظر کې نیسو. دغه کوم شکل چې دی دا د محدبو عدسیو لپاره و. تاسو دا په نظر کې مه نیسئ د مقعر عدسیو لپاره. راځو پر دې ځای باندې فوکس کوو. کله چې یوه وړانګه ما درته ویله چې د جسم څخه پر مقعرې عدسیې باندې ولګېږي نو دا پخپله څه شي کوي؟ دا داسې انکسار کوي چې د دې امتدادي یافته د محراک څخه تېرېږي. او کله چې یوه وړانګه د مقعرې عدسیې د نوري مرکز څخه تېره سي نو دا بې له کوم انکساره همداسې امتداد پیدا کوي. دلته دا وړانګه او دا وړانګه په نظر کې ونیسئ. دا وړانګه چې ده که هر څومره امتداد ورکو او دې ته چې هر څومره امتداد ورکو دا نور هم یو د بل څخه لرې کېږي خو سره نږدې کېږي نه. نو د دې تصویر اخر چیرې تشکیلیږي؟ د دې تصویر د تشکیل لپاره موږ راځو دغه منکسره وړانګې ته امتداد ورکوو تر څو د محراک څخه تېره سي او په کومه نقطه کې چې دا د دغه دویمې وړانګې سره قطع کوي په دغه نقطه کې موږ ته تصویر سره کم کېږي په لاس راځي. یعنې ای زبر او بي زبر دلته موږ ته په لاس راځي. په مقعر عدسیو کې د تصویر خاصیتونه درته وایم. لومړی خاصیت یې دا دی چې په دې کې تصویر همیشه چې دی هغه سره کم وي، مجازي وي. یعنې په مقعر عدسیو کې تصویر همیشه مجازي وي. دویم دا چې دا تصویر چې دی همیشه سره کم وي، راسته وي. او همدارنګه دریم خاصیت یې داسې دی چې په دې کې تصویر همیشه د اصل جسم څخه سره کم وي، کوچنی وي. دا تاسو په دې شکل کې هم لیدلی سئ. دا اصل جسم دی او دا تصویر دی. تصویر د اصل جسم څخه دلته همیشه سره کم وي، کوچنی وي. او همدارنګه د دې څلورم خاصیت ته که چیرې موږ راسو، څلورم خاصیت یې داسې دی چې په مقعر عدسیو کې تصویر هلته جوړېږي، یعنې هغې خواته د عدسیې جوړېږي کومې خواته چې د دې څه شي وي، کومې خواته چې یې جسم وي. یعنې آبجیکټ دې خواته پروت دی، دا جسم ته که چیرې موږ وګورو جسم دې خواته، تصویر هم همیشه د همدې خواته جوړېږي.
دا په مقرادسیو کې د تصویر څه شي سوله د تصویر خصوصیات سو او همدارنګه د مقرادسیو هغه د وړانګو ترسیم سو. د دې ترڅنګ یوې بلې مهمې خبرې ته که چیرې راسو هغه دا دی که چیرې جسم د مقرادسیې څخه په لای تناهي کې واقع وي نو تصویر چې دی هغه همیشه چیرې جوړیږي په محراق کې جوړیږي. یعنی یو بل خاصیت دا دی که چیرې مثلا تصویر چې دی جسم چې دی هغه په لای تناهي کې واقع وي یعنی تصویر بیخي په اصلي محور کې کوم ځای ونه لري بلکې په لای تناهي کې وي نو په دغه وخت کې د دې هغه جسم چې دی هغه همیشه په محراق کې څه رقم کېږي جوړیږي. راځو د مقرادسیو د عمومي فورمول ته. که چیرې د مقرادسیو عمومي فورمول ته راسو نو داسې ویلی سو چې د مقرادسیو عمومي فورمول چې دی هغه هم داسې دی لکه څنګه چې د محدبو عدسیو عمومي فورمول دی فقط یو شی پکې کې توپیر لري هغه دا چې په مقرادسیو کې محراق مجازي دی. محراق مو مخکې ویلی چې محراق څه شی دی محراق مجازي دی. وقتی چې محراق مجازي سو نو محراق منفي په نظر کې نیول کېږي یعنی یو پر پی جمع یو پر کیو منفي یو پر اف. که چیرې په محدبو عدسیو کې ستاسو په یاد وي یو پر پی جمع یو پر کیو جمع یو پر اف مګر دلته یو پر پی جمع یو پر کیو منفي یو پر اف دی. ولې ځکه چې دلته محراق مجازي دی. همدارنګه یو پر پی جمع یو پر کیو دا په خپله مساوي کېږي په منفي 2 پر آر سره. دا څه رقم کېږي دا منفي په نظر کې نیسو. څه په نظر کې نیسو منفي. ولې منفي په نظر کې نیسو ځکه محراق مجازي دی. وخت چې محراق مجازي سو نو منفي په نظر کې نیسو. څنګه کولی سو چې په مقرادسیو کې غټ پیدا کړو. د غټ لپاره فورمول داسې دی چې ام مو مساوي کېږي په څه شي سره ام مو مساوي کېږي په خپله کیو یې پر پی سره کیو یې پر پی سره چې دا په خپله مساوي کېږي په ای زبر بی زبر پر ای بی سره. دلته مو دغه یو شي ته فکر وي په دې فورمول کې تاسو کوشش وکړئ چې همیشه په دلته په دغه ځای کې علامې چې دي هغه صرف نظر کړئ یعنی منفي علامه چې ده هغه صرف نظر کړئ. په څه خاطر په دې خاطر صرف نظر کړئ ځکه چې غټ ښودنه داسې یو قیمت دی چې دا همیشه باید مثبت وي یعنی دا سره کم کېږي منفي په لاس نه راځي. نو ځکه تاسو کوشش وکړئ چې همیشه دا څه وکړئ منفي مثبت په نظر کې ونیسئ یعنی علامه دلته په نظر کې ونه نیسئ. دا د مقرادسیو لوست موږ ستاسو راتلونکی لوست به وي د مقرادسیو پر دغه عمومي فورمول باندې د مثالونو حل. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې.